دا د وزیرستان ستونزه خو اوس را مخکې شوه او د اپریشن سره په وزیرستان کې نه دی شوی خو د پی ټی ایم نه وروسته چې کوم مفکوره ده او دا کم خلک دی دا په زمانه کې کمونستانو دهریه او بیا هغې نه بعد چې روس مات شو دا بیا د امریکایانو په دغو کې لاړل هلته ځان له بل بازار پیدا کړو دا بیا ځان ته لیبرل ډیموکریټس او سیکولر ډیموکریټس ویل موږ طریقې پسندي موږ ولسواکي غواړو موږ طریقې پسندي دا یو پخوانی یو څو د دوی بنیادی په اسانه پښتو کې تعریف داري په انګریزي کې یو متل یو دغه یو سینګ دی چې once an agent always an agent یو پر دلالي په دې نه مافي بیره ټول عمر دلالي کوي بیا ځان له بل پلار ګوري روس مات شبه دوی امریکای طرف ته خو هغه امریکای هغه وخت دومره ډیر ټیم نو هغه په افغانستان ته چې کوم طاقت راشي دغه ځای جغرافیا او نور کلتور داسې لري چې بیا دا ټینګ نشي نو دل ترغم اجل راغلی د امریکای هم چې دل ترغه دغه دویم بازار هم تلاړي د هند سره اړیکې د دوی بنیادی مفکوره ده چې هر هغه بیانیه چې هغه پاکستان خلافي هغه په حق باندې چاهے هغه د هند ناراضي چاهے هغه د امریکای ناراضي چاهے هغه د کابل ناراضي خدایي بنیادی شرط دی چې دا پاکستان خلافي وی دا کوم چې پاکستانیان دي دا مطالعه پاکستان برین واش کړی دي لکه ټول یو قوم چې کوم دی یو لکه د 200 ملیون خلکو قوم دی دا د دوی د اجتماعي شعور نه مني دا د غوي وجود د غوي شناخت نه مني وي دا مسؤلی دی څنګه خبرې چې د کابلیان کې په خو باندې اندوانو کولای چې کله د پاکستان جوړې ده نو دا زړه خلک دی زه د دوی ستړون نه لرم د وزیرستان د اپریشن سره نه د دوی په مطالبه یا نارو کې راغی سره تعلق پاتې دی دا روزي دغه شل په مختلفو بانو باندې کله دغه باندې کله د پښتون حقوق باندې کله دغه باندې کله د وزیرستان اپریشن باندې خو د دې چې کوم اجزای ترکیبی را د دې چې کوم مفکوره را زړه را پرې چې کوم قابض خلک دي د ټول ریکارډ معلوم دي دا ټول خلک د معاشري ګندې دې ته په آسان اردو کې سماج دشمن عناصر ملک دشمن عناصر ریاست دشمن عناصر دا ګندګی دا په انګلیش کې وته 5th کالم وي شل نمبر وتا ستا په وطن کې چې د اغیارو په دلالۍ باندې کم خلک خپل ګټي ګوري دا پاره معاشره کې زمونږ په نورو معاشرو کې خلک په غدارۍ په الزامونو کې یا ختم کی په انقلابونو کې ختم کی ورکیږي مړیږي او چې کوم زیات مضبوط ریاستونه یو سټیبل یو نوري ستونزې وته نه نو هغه د غوي سیاسي نظام ختم کی یا په عدالتونو ختم کی زمونږ وطن په حالت جنگ کې ودا افغانستان درې دغه وجنه نه پاږي کې دوی ته یو سپیس ملاو شو د وارنټر د وجنه دا مګه خلک دي زره سره په دې خبره کولو ته تیار نه یم چې د تعلق شته وزیرستان د اپریشن سره د دوی یو ناره راغی سره متعلق نه د دوی هغه مطالبه ټول یو خپل یاد نه دي نو اسانه خبره ده چې هر پاکستاني هر مسلمان په کاردار چې د دوی خلاف کارو کی نور د دوی مزه لړندې وخت لګ دی اوس په کله ختميږي په خپل بازار ختمي را مشربه ختمي کنه په اخر کې په ریاست شروع کی لګ ټي ټي پی یا ام کیو ام یا بیلې چې څنګه ختم کړو دا به وخت وی حالات به وي او اسانه خبره ده چې دا زمونږ د معاشري ګندې او دا ټول په مختلفو نمونه راغون شوې دي دا په یو پښتون پورې نه په پنجاب کې چې کوم خلک انټي سټیټ ته غردي مرګري دي په بلوچ کې چې کوم خلک انټي سټیټ ته غردي مرګري دي دا اسما جهانگیر درې او دا نور دا ټول بوس کومړه دا غیر د اسلام د نوم سره بغض وزان ته وی سیکولر خو هغه سیکولر نه مذهب بیزار ای سیکولر خو د مذهب په معاملې کې به طرف ای دا هغه نه دا خو اسلام بیزار خلک دي نو په دغه باندې به وګت باس وګت کیږي یو خبره په اخره کې ټول خلکو ته زما مشوره ده د پی ټی ایم چې کوم نیم خواندري او دا منظور پستین دلته کې زموږ مرګري مشتره دا اختر دی وغیرہ دا خو ته پیژنم دوی ګوره اوسه پورې د کوډ وار ایرا کې اوسه دوی دا خیال لکه پاکستان او دنیا چې امریکا په هیومن رائټس پوجا باندې پچا پابندي ولګیو ګریل سوتو ګوره روانه صدې د چاینا دلته په دې کې نوې ریجنل پاورز رااله چاینا او راشیا پاکستان د راشیا او چاینا کیمپ تر روان دي ډیر تیزی سره او یو ډیر عام پلیئر دی نیوکلیر پاور دی علاقه معمولی فوج نه دی هغه تاسو ته افغانیان پیند در کلیو ته یو من پلان کې او بنگال او یو سوپل سو اته چاینا او راشیا ته پوسوکا د نن لس کاله بعد 15 کاله بعد دا هیومن رائټس دا خبرې دا د امریکای د ډبل سټانډرډز او غوی په خپل وطن کې دنه بچا نه دا به غوی استعمالو امریکای برتانیي از ا ټاکټیک بلیک میلینګ ټاکټیک د خلکو لپاره دا ال چې کله یونیپولر ورلد وس هغه دنیا نه دا چین او روس ګیو اټ ا ډیم چې دا ستو هیومن چین او روس خو دا ټول ختم کا هغه ون پارټي رول راولا مارشل لا راولا دا غوی صرف ډیسپلین پکار دی او ترانسپیرنسي پکار ده دلته غوی اکونومیک ډیولپمنٹ غواړي هغه د امریکای چې کومه د مونوپولي د ختمول غواړي او چې پاکستان یو وډنی روس او چین بوته وی لاس نور ملکا لاس د آزاد وس د امریکای هغه لیبري رولو ختميږي دا ایم ایف وغیرہ موږ د دې سرکل نه بوزو په پینځ پکاله کې نو دوی ځان خپل غمو کې دوی دا چې موږ څوک ته پوسو کی قسم دې کو څوک ته پوسو کی عام خلکو کې دوی خو هم د عام خلکو په وګونه راځي ولسواکي خو دوی غواړي نه پاپولر نه دوی دي نه ډیموکراټک دوی دي
د وزیرستان یو 2000 خلکو د ډلې مشر څنګه ځان د پښتنو مشر وي د دیموکراسي په اصول باندې د پښتنو مشر نه دی دا په پاکستان کې د افغانستان د مفاداتو د غري نو به په کابل کې خپل ځان لپاره ګورل درې لار شي دلته دوی زیات نشته خانه